السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې به یې. ګرانو کتونکو، ستاسو لپاره مې یو اپډیټ راوړلی دی د پښتو ډرامې په باره کې او هم بیا د پښتو فلمونو سوپر سټار د شاهد خان د ډرامې په باره کې. نو دا د هغه ملګرو دپاره کوم چې د شاهد خان مینهوال وي او هغوی په دې انتظار وي، په دغه تمه وي چې د شاهد خان به یا نوی فلم راشي یا به نوې ډرامه راشي. نو فلم خو ډېر زیات مشکل دی چې راشي، خو یوه ډرامه داسې ده چې هغه راتلونکې ده د شاهد خان د فلم لپاره. دا ویډیو دا سپیشل د شاهد خان د مینهوالو دپاره. نو تاسو ته زما درخواست دی، تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو پوره وګورئ چې تاسو دغه اپډیټ نه خبر شئ. نو ستاسو وخت نه خرابوم، راځو خپل ټاپک ته. ګرانو کتونکو، د شاهد خان یوه نوې ډرامه د یوې نوې ډرامې اناونس شوی دی او باقاعده دغه ډرامې شوټینګ هم شروع شوی دی. خو ګرانو کتونکو، د دغه ډرامې نامه نوم یې لا نه دی اناونس شوی چې د ډرامې نوم څه دی. خو په دې ډرامه کې د پښتو فلمونو بېتاجه بادشاه، د ایکشن بېتاجه بادشاه سوپر سټار شاهد خان په دې ډرامه کې د مین هیرو کردار ادا کوي او ورسره بیا اختر منیر عرف طالب جان نو هم تاسو ډېر ښه پیژنئ. په دې ډرامه کې ورسره اخم یو ښه کردار ادا کوي. نو ګرانو کتونکو، په دې کې په فیمیل کې ورسره هم ډېر ښه اکټرسې دي، ورسره بشرا ده او نور هم ډېر ښه او ښکلې اکټرسې دي. نو ګرانو کتونکو، دغه ډرامه چې ده دا به اپلوډ کیږي په شاهد فلمز پروډکشن باندې یا په AK آفیشل باندې. دغه دوه چینلې په یوټیوب کې د شاهد دی او د ارشد دی. نو په دغه دواړو کې به په یو چینل باندې دا ډرامه اپلوډ کیږي. نو ګرانو کتونکو، تاسو ته زموږ درخواست دی چې دغه دواړه چینلې ځان سره سبسکرایب کړئ چې کله هم دا ډرامه اپلوډ شي نو تاسو به وګورئ. ګرانو کتونکو، باقاعده د دې ډرامې د شوټینګ آغاز شوی دی. تقریبا دریمه ورځ ده چې دغه ډرامې شوټینګ شروع دی په زور او شور سره. نو دغه ډرامه به ډېر زر کمپلیټ شي، شوټینګ به کمپلیټ شي، بیا به ایډیټینګ ته وي. نو ایډیټینګ هر څه به هم کمپلیټ شي، بیا به دغه ډرامه اپلوډ کیږي. او کله چې هم د دغه ډرامې نیم او فول کاسټ اناونس شو، د هغې نه پس به موږ ستاسو لپاره بیا یو شارټ غوندې ویډیو سازو چې تاسو دغه ډرامې متعلق نور څه خبر وي، تاسو دغه نه خبر شئ. ګرانو کتونکو، که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو خامخا لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره لازما سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، والسلام.